السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. عربي زده کړې کورس په 50 ورځو کې نن زموږ څلورم درس دی. درس پیلونه مخکې هیله کوم زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب دا درس لایک کړئ. پیلو جسمي زما بدن. جسمي زما بدن لدي رأس واحد. زه یو سر لرم. زه یو سر لرم. لدي رأس واحد. زه یو سر لرم. وأنف واحد أيضا. او یوه پوزه هم. وأنف پوزه. واحد یوه أيضا هم. فم واحد وذقن. فم واحد وذقن. یوه خوله او یوه زنه. فم واحد یوه خوله وذقن یوه زنه. يضم جسمك هذه العناصر ايضا. ستا بدن هم دا عناصر لري، یعنی دا غړي ستا بدن هم لري. لدي رقبة واحدة. لدي رقبة واحدة. ذ یوه غاړه لرم. لدي ذ لرم. رقبة غاړه. رقبة غاړه. واحدة یوه. وصدر واحد أيضا. أو يوا سينا هم. وصدر سينا واحد يوا أيضا هم. أو يوا سينا لرم. لدي عينين. ذ دوسترجي لرم. عينان دوسترجي. عينين دوسترجي. وأذنين أيضا. أو دوغوغونا هم. وأذنين دوغوغونا هم. قدمين وذراعين. قدمين دو پخي. وذراعين أو دو لاسونا. ذراع دا بازو ته وایي، دو بازوګان. ذراع. قدمين دو پخي وذراعين او دو لاسونه. وكذلك انت او همداسې ته هم، یعنی تی هم لري. اسمع باذني. ذ په خپلو غوږونو اورم. ذ په غوږونو اورم. اسمع باذني. ذ په غوږونو اورم. ارى بعيني. ذ په سترګو ګورم. عيني زما سترګې، یعنی په سترګو ګورم. اشم بانفي. اشم بانفي. ذ له پوزې سره بوی کوم، یعنی ذ په پوزې په واسطه بوی کوم. بویول. اشم بویوم. اتذوق بفمي. ذ زما د خولې سره خوند اخلم. اتذوق خوند اخیستل ته نه وایي، یعنی دا مزه یې ګورم. اتذوق خوند اخلم. په چیز سره؟ په خولې سره. اسفق بيدي په لاسونو چکچکې وهم. اسفق بيدي په لاسونو چکچکې وهم. اسفق په لاسونو چکچکې وهم. اتذوق یعنې خولې سره دا شی ګورم څنګه خوند ده. ها زمون محاوره ختمه شوه. لغاتونه پیلو. ذراع. ذراع معنی بازو. ذراع بازو. أصيب بذراعه خلال المباراة. أصيب بذراعه خلال المباراة. هغه د لوبې پر مهال خپل لاس ټپي کړ. أصيب بذراعه خلال المباراة. هغه د لوبې پر مهال خپل لاس ټپي کړ. جيش پوز. جيش پوز. الجيش يحمي بلدنا. الجيش يحمي بلدنا. پوز زمونږ د هیواد ساتنه کوي. پوز زمونږ د هیواد ساتنه کوي. الجيش يحمي بلدنا. يرتب ينظم معنی ترتیبوي، تنظیموي. تنظیم کړی نه، تنظیموي. وبخي تنظیموي، ترتیبوي. يرتب. من فضلك قم بترتيب الزهور على الطاولة. من فضلك قم بترتيب الزهور على الطاولة. مهرباني وکړه په میز کې ګلونه تنظیم کړه. مهرباني وکړه په میز کې ګلونه تنظیم کړه. يصل يجيء معنی را رسیږي یا هغه راځي. مثال سيصلون إلى المحطة في الظهر. سيصلون إلى المحطة في الظهر. دوی به ماسپخین تمځای ته ورسیږي. سيصلون راو برسیږي. دوی به ماسپخین تمځای ته راو رسیږي. سيصلون. فن. فن معنی هنر. تحب أن تقوم بعمل فني. تحب أن تقوم بعمل فني. هغه د هنر کارونو سره مینه لري. بل فنان هنرمند. فنان هنرمند. دم تنو يربند. فنان مختلف قسم. الفنان رسم منظرا جميلا. الفنان رسم منظرا جميلا. هنرمند یو ښکلې منظره انځور کړه، یعنی رسم کړه. هنرمند یو ښکلې منظره رسم کړه. الفنان رسم past tense ماضي ده. هنرمند یو ښکلې منظره انځور یا رسم کړه. وبخي. كمثل بثير. كمثل بثير. يعمل كمهندس. هغه د انجینر په توګه کار کوي. هغه د انجینر په توګه کار کوي. يعمل كمهندس. يسأل يطلب پوښتنه کوي غواړي. يسأل يطلب پوښتنه کوي غواړي. هل يمكنني أسأل سؤال.
هل يمكنني أسأل سؤال؟ کولای شم یو پوښتنه وکړم؟ کولای شم یو پوښتنه وکړم؟ مظهر هيئة بنا شكل. مظهر هيئة بنا شكل. الجانب المعماري للمبنى فريد. الجانب المعماري للمبنى فريد. د ودانۍ معماري اړخ ځانګړی دی، یعنی ډیر ښه دی. د ودانۍ معماري اړخ ځانګړی دی. جمعية اتحاد ټولنه اتحاد. انضمت الى جمعيه كرة القدم. هغه د فوټبال اتحادیه سره یو ځای شو. هغه د فوټبال اتحادیه سره یو ځای شو. ګرامر درس راځو. نن درس کې فعل مضارع اوسنی فعل یا اوسنی زمانه کې چې کوم فعلونه کارول کیږي هغه پاړه خبرې کوو او درس وایو. هله کوم کومنټ کې خپل نظریات ورکړئ. فعل المضارع اول مثالونه وایو. مثالونه: اغسل بيدي. اغسل بيدي خپل لاس. اغسل بيدي. اغسل يدي وبخي يدي لاسونه منځم. البس ثيابي. البس ثيابي کالي اچوم. کالي اغوندم. درم نلعب بالكرة. په فوټبال لوبي کوو. په توپ لوبي کوو. په توپ لوبي کوو. نمشي في الحقول. نمشي في الحقول په شنو پټیانو کې ګرځو. یعنی نمشي من ګرځو في الحقول په پټیانو کې. ينبح الكلب. ينبح الكلب سپی غاپي. ينبح الكلب. ينتبح الحارس. ينتبح الحارس معناه چوکیدار بیدار کیږي. شپږم تاكل البنت انجلی خوراک کوي. انجلی خوراک کوي. تذبل الوردة. تذبل الوردة معناه ګلاب خازه یا مړاوي کیږي. ګلاب مړاوي کیږي. تذبل الوردة. کدي فعلونه کې موږ وګورو. اولینی کلمې چې دي اغسلو، البسو، نلعب، نمشي دا ټول چې دي فعلونه دي. کوم فعلونه دي؟ کوم فعلونه دي؟ دا مضارع د اوسنۍ زمانه فعلونه دي. ګور اغسلو منظم، البسو اغوندم، نلعب لوبي کوم. دا ټول څه شو؟ یعنی د اوسنۍ زمانه فعلونه شو. نو دې ته څه وایي؟ مضارع اوسنۍ زمانه. اوس تعریف کو. القاعدة قاعدة شوي. الفعل المضارع هو كل فعل يدل على حصول عمل في زمن الحاضر أو المستقبل. فعل مضارع تشتوي هو كل فعل هر هغه فعل يدل چې دلالت وکي على حصول عمل په واقع کېدلو په کېدلو د یو کار سره في زمن الحاضر په اوسنۍ زمانه کې او المستقبل یا په راتلونکي زمانه کې. فعل مضارع صرف اوسنۍ زمانه ته نه وي، راتلونکي زمانه کې هم راځي. ولا بد ان يكون مبدوءا بحرف من احرف المضارع. او ضرور ده چې دا فعل مضارع به په چی شي سره شروع شوی پیل شوی وي؟ په حروف مضارع سره. حروف مضارع کوم دي؟ دغه څلور دي. وهي الهمزه والنون والياء والتاء. دا حروف المضارع دي. په هر فعل کې چې دغه څلور په پایله اول حرف دا وي هغه چې د حروف مضارع ده، نه امر ده او نه ماضی ده. چې کله دا څلور حرف راغلي ول پوه شئ چې ده مضارع ده. ښه اوس تاسو نه کورنۍ دنده در کوم. د راتلونکي اسمونو مخې ته یا وروسته فعل مضارع کېږدئ چې ورسره مناسب وي. الريح باد. الريح باد. الغبار غبار ګرد. الهلال سپوږمۍ. الاناء. الاناء لوښی. ها د دې مخې یا وروسته یو مثال ورکړئ تاسو. مثال دغه درته دویم. تحب الريح. تحب الريح مثالونه معنا هم دلته شته. باد راولوزي. تحب الريح باد راولوزي. یعنی اوس يرتفع الغبار ګرد پورته کیږي. يرتفع الغبار ګرد پورته کیږي. دا نور دوه مثالونه چې دي د تاسو کورنۍ دنده ده. مثال لګ لګ دلته نقل مخکاري تاسو ته خو هغه نه کې بل مثال تاسو ولیکئ که درته ښکاري نه بیا همغه صحیح ده. باریکه سپوږمۍ ښکاره شوه. مثال هلال ښکاره شوه. دغسې تاسو په عربي کې ولیکئ. لوښي ډکیږي. لوښي ډکیږي دې ته په عربي کومه سیمنګه وایو. نو دا تاسو کورنۍ دنده ده. هیله کوم کومنټ کوئ. غلطې ولیکئ خو ولیکئ زه تاسو ته جواب در کوم کومنټ کې. دا زموږ څلورم درس پایو. خپل نظرونه کومنټ کړئ. که څه مشکل انتقاد پیشنهاد وي کومنټ کې ولیکئ. یوټیوب چینل دوستان سره شیر کړئ. پښتو عربي زده کړئ آنلاین مرکز پاڼه فیسبوک کې لایک کړئ. السلام علیکم ورحمت الله.